बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په سمون آنلاین ټي وي کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. زه عبدالقهار مومند یم او تاسو ته داسې یو اپلیکیشن ښایم چې د هغې په واسطه کولی شئ تاسې وړیا انټرنیټ او همدارنګه وړیا دقیقې ترلاسه کوئ. دغه طریقه سل سلنه حقیقت لري. دا ویډیو تر پای وګورئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه دا ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې شریک کړئ تر څو د دې اپلیکیشن له لارې کولی شئ تاسې 11 GB وړیا انټرنیټ ترلاسه کړئ او همداشان دا سل سلنې حقیقت لري، دروغ نه دي. او تاسې کولی شئ د دغې اپلیکیشن له لارې ډېر په اسانۍ سره پیسې وګټئ او بیا یې دغه پیسې خپلو موبایلونو ته هغه که هر یو سیم یې که افغاني، اتصالاتي، روشني، اریبای، هر یو ته کولی شئ چې دغه پیسې واستوئ. دا اپلیکیشن تاسې کولی شئ چې د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ او په دې باندې تاسې پیسې وګټئ. دې اپلیکیشن کې تاسو ته پښتنلیکونه دي، یعنې دلته تاسو ته پښتنې راځي او دا پښتنې به تاسې څه کوئ، دا به حلوئ. دا ډېرې ګرانې نه دي، هره پښتنه 1 منټ کې حلیږي او ضروري نه ده چې ټولې پښتنې تاسې په سمې حل کوئ. که سمې او که ناسمې 2 سروېګانې هره ورځ تاسو ته درکوي. په دې کې کومه ورځ تاسو ته د 20 افغانیو سوال، د 50 افغانیو سوال، مختلف سوالونه راځي. دا ستاسو ټول 2 منټه وخت نیسي. زه به تاسو ته وښیم چې څنګه پوښتنې دي او څنګه طریقه یې ده. دا ویډیو تر پای وګورئ. تاسو به راشئ دغې اپلیکیشن ته، دا پریمس نومیږي چې په دې باندې تاسو ته پیسې درکوي. کله تاسې پلی سټور ته رالی او دا پریمس اپلیکیشن انسټال که دلته به انسټال ووایو، ما سره دلته تیار انسټال دی، دا به تاسو سره انسټال شي. چې کله مې انسټال کړ د دې ځای نه اوپن کولی هم شئ. دې کې یو اکاونټ جوړېږي، په دې کې به تاسو ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. په سیټینګ ته راشئ، زه به دا انګلیش کړم او د دې نه کولی شئ چې تاسو ژبه ځان ته پښتو کړئ. په انګلیش کې به پښتنلیکونه تاسو ته یو څه سخت دي. سیټینګ ته راځم او د دې اپ لینګویج ما ته پښتو کا چینج یې کا. دې کې ستاسې پروفایل دی، بیا زما کارونه دي، دې کې تاسو ته کار درکوي چې نوې سروې خو چې کله هم تاسې سروېګانې حلوئ تاسو باید دلته لوکیشن آن کړئ. دا لوکیشن چې تاسو سره آپ وي بیا به سروې کار نه کوي، دا به آن ساتئ. دلته مارکیټ ته دې کې تاسو ته سوالونه راکوي. ګوره ما له 3 سروېګانې راکړي، 2.5 افغانو سروې نن ما ته راغلی دی. نو د دې حلول اسانه کار دی. تاسو دغې پوښتنې دي کې چې هر یوه کلیک کې موافق یم، موافق نه یم. تاسو کولی شئ چې دا داسې په چټکۍ سره حل کړئ. دا 3 سروېګانې چې اوس یې ما ته راکړې وې ما بشپړ کړې او د دې پیسې وروسته ورکوئ. تاسې بیا دلته زما کارونو ته راشئ، بیا بشپړ شو. دغه هغه سروېګانې دي چې کومې ما بشپړ کړي دي او پیسې ګوره چې کله اوکې شي نو منل شوي دا ګوره دا پیسې ټولې منل شوي او زما اکاونټ کې جمع شوي دي. او دا اوس مې چې کومې 3 سروېګانې بشپړ کړلې دا به هم دلته راځي او بیا به ګوره دا تر کتنې لاندې کومې چې اوس بشپړ شوي دا تر کتنې لاندې دي. د دې اپلیکیشنز چې کوم ټیم دی هغوی په دې باندې کار کوي او دا یو ریویو کوي. د دې دا پیسې تاسو ته جمع کیږي. نو په دې سره تاسې په اسانۍ کولی شئ چې د میاشتې 1.5 افغانۍ خو کاره دي، بلکې بعضې سوالونه چې د 20 افغانه وي، د 10 وي، د 50 وي، چې هغه ورسره جمع شي 250 200 او 100 ګټلی شئ. او تاسې به څنګه دغه فعالوئ. انټرنیټ ژمنه مې کړې وه چې تاسې کولی شئ فری انټرنیټ فعال کړئ. که تاسې سره چېرته 2 موبایلونه یې کور کې، دواړو کې دا یو اپلیکیشن فعال کا او د دواړو نه چې تاله 200 افغانۍ جمع شي نو 400-500 افغانۍ کولی شي چې جمع ترلاسه کړي. موږ هیواد کې غریبي ډېره زیاته ده، حتی چې ډېرو ملګرو دوستانو سره د ټلیفون کولو، د کریډټ ترلاسه کولو او رانیولو دومره زیات امکانات نه وي چې دوستانو سره ډېرې خبرې وکړي. دا شان فیسبوک، انټرنیټ
او نورو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی ولري. نو دا د ډیرو ځوانانو لپاره ډیره یو ښه پیدامن اپلیکیشن او سافټویر دی. د دې په واسطه ستاسې مصارف یو څه کمیږي، انټرنیټ نه هم لاسرسی پیدا کولی شئ، همدا شان خبرې هم کولی شئ. نو هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي، دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او د نورو ویډیوګانو دپاره باید تاسې زموږ سمون آنلاین ټي وي فیسبوک پاڼه لایک او همدا شان یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. نو دې کې بالکل دروغ نشته، حقیقت دی. نو د یوې بلې ویډیو دپاره چې زه بیا ستاسې خدمت ته حاضرېږم، زه تاسې نه اجازت اخلم.